قدرمنو لیدونکو، نن درته په ملي تلویزیون کې د اشرف غني د وینا مهم ټکي وایم، خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني وایي تر را روانې یکشنبې به د بندیانو پروسه وروستی شي. ولسمشر وایي سوله یوازې تړون نه دی، دا یوه پروسه ده چې په هغه کې ښکېلې خواوې یو بل ومني. ښاغلي غني له ملي تلویزیون سره په خبرو کې له کرونا سره د مبارزې، طالب بندیانو آزادولو، سولې پروسې، له فساد سره د مبارزې، نوې کابینې او د هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر غني دولت چې له کرونا سره د مبارزې په برخه کې له نیوکو سره مخامخ و، وویل افغانستان تر اوسه هم نه پوهیږي چې د کرونا د منحني په پورته او کښته لوري کې موقعیت لري او دا وضعیت به ژر روښانه شي. د په وینا په دواړو حالتونو کې د خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره کافي پیسې او برنامه لري. د طالب زندانیانو د آزادولو په برخه کې را روانه یکشنبه وروستۍ ورځ وټاکله، خو دا یې هم وویل چې دولت نشي کولی 15,000 طالب بندیان په یو ځل له عدلي او قضایي پروسې پرته پرېږدي. د سولې پروسې په اړه ولسمشر غني وویل په قوي احتمال به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په قطر کې پیل شي، خو وایي چې اندونیزیا، جاپان، آلمان، روسیه، ناروې او داسې نور هیوادونه د سولې خبرو کوربتوب ته هیله مند دي.